صرف د دې 470 ولې د سرو انډې چی سه دا سرو ول کوي ها دا تیرې نام په سو خرڅه دا ستاسو لپاره 15 لک او 10 ولې ملګری هیر ټرانسپلانټ ولا کړی کا پښاور کې مور کړی ماشاءالله پخکر کې من غوخه د تر خبرې به پکې نه ښه نشته پکې خبرې میلی دتله ما خو چې تاسو د سنډا می ولیدو کنه بس ما یاره میلی ته ورته ضرورت نشته په سو بیره الاخره نه راکې په 2.5 لک روپۍ به درکو مړه په 2.5 لک میلونو تاسو سره ناخلم کنه یاره زم ما سنډا خرڅوم بس اخره نه خبر را سره وکړه په سو بیره لکه په 2 لک روپۍ می شو نه اوسه په 2.30 نه دا ورکړ څنګه په 2 لک یاره نو غ پر دوه خلکو په 2.30 نه ورکړ زه خپل سړی مترز بیا دا چې څه مسله کو دا چې سره سره په 2.10 می شو دا صحیح پکې ایلما ای غما الکه څنګه سنډا خرڅوم اے سنډا ته واغستو د شکار کو او وامه فسو په 2.10 باندې وشو الحمدلله او پیسې پکې ورکې صحیح پکې ورکو ته دې خو راشه ته دې خو ترزوی یو منټ سره یو جلک کار دې یو گاډي پسې زو ترزوی کپلا پیوغه کپلا پیوغه شرشمو تیره مولا ګورکا او بوبلیل ته سکه د دې په سو واغس 2.10 باندې وشو لري مقامې دې ماشاءالله ولکه ته خو ډیر بے انتها قمقل انساني ولی په دې ژوندۍ کې مستا په شان قمقل سړی نه لیدلې ته خدای ظالم ز میلې ته تا بوزم او دسی ساروی بوالی منیرا اتی بوالی په سو په یو لکتیا په یو لکویا ظالم ته تسکه نه مړه غر کې ځان ته انکار وکړه چې میلې ته ته وګوره په خر کې دوه ډلې غوخه د من ته خو چیک کا چې زدل ساروی والم کنه الکه څنګه چې ګوره دام را باندې پریدو بیره باندې الته ګوره وانه خلی سوداګر د زمانه تیر شم دا ته سوي ظالم ته خو ګوره نو واوړه کنه زه د لاخلم کنه به ته سبانه وکنه ته ته بانه بس تر بیا زمونږ راځو ته په کپلا مپلا وخه دا دغه وک اے کدي سي سوق پیراله وره کوله مړه او که خګاګ پیراله وره کوله وره کومه کا او وره کا دا موږ نه لګي اسی مونیر ګوله د غټ ګلاس را می بچ کړي بچیا یاره زه خو ما کزه ډېر غټ ګلاس لا روان کړی د خوده بینس الکه ته خو ډېر ساده یار ته ډېر قمقل انسان وخته ته ما ته وې په دې نن سبا د دونه وخت تاریخ کې چې ته ترزوی لګټه ور کړی الکه زمانه تر زامن د سینې دي قسم په خدای غما سره ډیر خدي ستاد تر زامن به خرابي د بل د تر زامن به خرابي دغه مطلب خدا نه دی چې دا شاګردار سړي تر زامن به خرابي شو د بیګلې کنه راځه اوس په میله کې وي کې دود کا دود او پانی کا پانی بشي اوس په پته چې ستاد روزي تعالی ګټه درکې کو نقصان درکې اوس په پته ولګي یاره پته به ولګي مان پته ادبار وکړو خو د ادبار سړی خو نه خو ادبار مې نه مانی د خدای ظالم ز سوداګر سړی ز په ارشي پويګم اېنه کومونیرا زه هم په دې 2 لاکه کې د یو 2 جوټ نه راکوزوم خدمداري یو را لواخله خو چې دا مونیر ګوله د سارو ته دی خو وګوره دی تنکړي ملګری انوار اوره دغه جمعات کې به ته منځو کو او تر اعظم مړ چې په 180 دله دسي اتی خو راکوز نه کم اترس دوی برانه خپشي مړه راځه ستا ترزوی که تاله ګټه درکړنو دا غز او دا میدان راشه مونیره نه مکمل داغه غونډه کې مکمل هغه اوس په پته ولګي کنه چې دا پسو دی ملګری اخی جوړ نور خو تنکړې نه ولی نه تنکړې ډېره تنکړې اے دا ساروی راته خلاص غونډه کې یو بیا وکړه چې بس چواتي کودنه بس ته دې هم 3.5 لک روپۍ بیا کوو نه دماغ کې ډس رااله مونیره د په دماغ کې ډس شو دا ما د چا ترزوی ښکارې دو مړه الکه ټول د خلکو د تر زامن اوس په پته ولګي کنه راځه السلام علیکم ملګری څنګه خی ټیک ټاک ملګری خی کنه میله خو روانه ده کنه نور خو نه تنگ کړي نه جی نه الکه د خبره جوړیږي ملګری د سکچا غونته کې بیا راتوي چې بس خلاص چې بس سپکې نه چې بس چوتي کو دا ترزوی می چې کم دی دا غالي جی مو خو 15 لک روپۍ بیا کو دي سره 15 لک روپۍ دي اچھا غلطیږي به ګوره اسخې به یادې نه څنګه دغه د نور چې تلک ځپلې که نه ته راځه مخکې غټه چترۍ لګېدلې ولې ځپلې ها ما یې که نور دی ښځې ټیک ته ځه څه په غم واوښتې لکه زه درته یم د تره زوی نه واوړه مړه دماغ دې پراله خراب کړه څاروی دی زه دله راچوتوم ته نور سوی یار او ښه پرېټې دله راچوتوم په ما ځان خرابې قسم دی د تره زوی نه واوړه که نه اوس دې میله کې لالو ټیک ته به ستا د مخې د ملګري څنګه ښی دا تیرې نام په څو خرڅې دا ستا لپاره 15 لک او 10 15 لک 10 ولې ملګری هیر ټرانسپلانټ ولا کړی کا او په پښاور کې مور کړی دا نه غلطیږي خو نه کنه غرمو جوړه خراب کړی ښا مړه چې بابي سره خو د کور کې ځاخه مخاله ده کړی
دا کار منې دغه هم نه دا کار خزه داسې مړه خیر دی لږ پکې داسې کامیاب پیشې وکړه که لرې نه راغلي ګاډی به م کوو یاره چې تاسې بوځئ که نه په 15 او 20 نسه شوه جوس پکې راز دوی سره اوس دا څه حال شروع دی ملګري ماشاءالله ماشاءالله نام خدا منیره زه خو یم د دې غټو سارونه واوړه زه هم دا کوڼی نه دی دا به واخلو پوه شولې او بس مړه اختره پورې خو ورځې دي پوه شو بس لږ دغه وله ورکړه وانډه منډه غټ پشي نه خوښه دی نه ده چې ګیس پکې ور واچوم او سمې وپړسوم ما به پلار وجني ملګري دې څه د پیډر راوړی که نه دا په غاښ څلور دی زمونږ دا شی او په غاښ لسي بیا دغه دی د دې راته یو صفا بیه وکړه که نه چې پاک صفای چې بس چودې کو د نه زمونږ دا ملګری دی د قرباني کوي ملګریه او څو کې به دا وشي جي دا په 4,70,000 روپۍ باندې اخري دا تا ورسره نه اخلو صرف دا اخلو صرف د دې به ته صرف د دې 470 ولې دی د سرو انډې اچي څه دا را سرو غول کوي ښه دغه منیر ګله زه خو یم ستا تره زوی له ځو راځه مړه بس هغه له ورځو بس په شړک یوه دوا کوه یوه چې زما د تره زوی هغه څاروی نه یې خرڅ کړی که چېرته هغه خرڅ کړی و ته په خدای یقین وکړه په ما یې مه کوه چې قرباني په تا کوم اوس موږ ته څه پته وه چې دونه به ګراني دی خوا راشه منیره زه خو وایم چې د میخو نه واوړه د کټیانو نه دا چیلې بدله والمه ګوره دې ته ولې بکره عید وي خبرې دا دې بیزو د وجې دا بدله والم څه دې خیال دی ټیک ته السلام علیکم هلکه ګوره دا شی نه ډېر ښه راته ښکاري مه کوه هلکه روان شه قسم دی چې ولم دی مړه بس په 2,80,000 مال راکړه کنه یار نه یار دا نه کېږي په فاینل به په 3 لک روپۍ در کوم د کور ساروی دی خاصه په 295 باندې زما شو منیره اوس زما خو پکې څه نه و چې اوس بازار ګرم و ای لما ای غما دا تا ځان نه څه کار کتلی ملګري ای ته دې خوا راشه ته دې خوا راشه ملګري دا څه قصه دې راغستې دا خو خبره روانه ده بس د څه شي خبره روانه ده مکه څه شی ساروی خو زما د دې ورور دی د ده دا خو زما دی د دنه دې مړه خو د باندې سار خرڅ شوی دی ملګريه سار دوی راغلي وو خبره مبره مې وکړه خو دوی ویل مونږ لکه نالو بس مطلب یې دا واورې دوی والخوره ولې نالو دا د ایمرجنسي کې لوډ پکارو مړه میلې ته تو چې پړپوس مړپوس هم خوړوږي شي بابا دغه خبره وایي زه ملګري دا د دوی د کور مسله د خپل د کور پړپېچ دی چې بازار کې ځان لچته څاروی والا که خانان ولو که غریبانان لیلي ښه زه ورشه زه ښه او زمونږ په خپل ذاتي تنازعات راځي بیا په خپلو کې تاسو دا سره قسم خفه شو رک شه مړه دا څاروی خو سار دلته نه اخیستې ده او صحیح هم دله درکړې ده صحیح مې نه ښه نه دي ورکړې ګوره سبا له چې ته مړ شې که نه ستا د جنازې کټ له به اوږه څوک ورکوي زما دا رور دغې ته خو نه ګوري تا د الله پاک مړ کړي مړه ته زما ایمانداري چیک کړه د جنازه ورځي ولې به نه ورځي دا به کو که نه دا خو مړ شه نو خبره واوره دا ساروی به زما د ورور له پسو ورکړي دله به فاینل په 3 لک روپۍ ورکوم باچا پسو په 3 لکه نو دا خو سار تا په 2 ورکو دا دی ګاګ ستاسو د مخې لاړې په 3 رانه غوښتو هغاک لاړو دغه دا داسې کار کوو که نه تره زویه د ایماندارۍ په ځای به ګوتې نه ږدي دا لس به ورته چې ورته پرېږدي حق حلالي ټیک ده په لاس کم په 3 به دا څاروی شو ټیک ده زه به څه دوا پې وکړه یا پروردګاره دې منیر جان له دا څاروی چې کوم دی بختور کړي یا الله دې په دا قیمتي قرباني ته په هغه جان کې قبول او منظور کې پروردګاره او یا الله ته وکړې د زه په زړه باندې رحم وبوت وکړي چې دا غوښه ټولې غریبانان له ورکړي دا ظالم انسان خو ټول په پرچ کې ږدي پروردګاره نو بس زه یې دوا پې وکړې امین ثم امین زه به ته به دله 3 لکه روپۍ دی صحیح ورکړه بیا ونه تښتي مړه سړی داسې ډوکپوکي دی صحیح ورکړه غل غونته کې دی که نه فیصله تا وکړه که نه فیصله ما وکړه جي زه خو دا فیصلې کومه ماشاءالله ته راځه زما ته څه لږ راځه زه دغه زموږ څه پرسنل کار دی ښه ته ونډه دته وکړه چې لږ ټیټ شي ښه وګریسم وله ورکړه منیره ګوره څاروی دی ډېر چاچا څاروی واخېست یار والله یاره مننه جي مننه مهرباني ماشاءالله مننه زه یم که نه چې د پاکستان د حکومت د فیصلو نه ته ساتلی وي قسم دې د مودي دا فیصله هم ما کوله د امریکې دا مسله تا سره موبایل شته ولې نشته بل ورځ مې اخیستې 3 سترګو والا دا وینه چک که که نه دا هلکان پې سوځوم ماشاءالله په دې 3 غنټو کې ما 100 روپۍ وویلې یاره خدای مې دې نه خطا کړي اتیاوله دې ډز ورکو او ستا د وجې مې ورکو څه شی بیللې بیللې دي کوم دي
اتیا دې وګټلې تا بازار کې ونه کړه 4.5 لک روپۍ ریټ دی اتیا مې وګټل اتیا دې وګټلې کور کې ته پاتې شوې دا موبایل ماړه ستا ترس ویلې لاړې کم دغه دی کنه خیال دې دې باوري موبایل هم زما جب تر حالو او نو د دې موبایل په 1000 روپۍ نور راولېږي ځکه چې ساروي ستا د وجې ما او 8000 روپۍ ګران واغستو کني په 2 لک او په 1000 روپۍ ما غستې تر ځنه د وچ خان او د وچ جرګمار جوړ کړي پیسې لیکي ماړه خبره واوره کنه دا ساروي دونه ګران نو مودي الته بارډر بنکو مودي بارډر باندې دلته بس ساده بارډر اوس یا کیدا کوا صحیح